اگر دیپلمات شما دیده شود، اگر کارمند شما دیده شود، انشالله وام خواهد کشته شود. ایران ته د یو طالب قمندان ګواښ وایي که هر دیپلومات یا عادي وګړی مو په لاس راشي وژنو یې. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات یې له خپلې خولې واورئ. محترم، ویدیوهای نشر شده را ما هر روز میبینیم و دین روز امروز ویدیوهای به ما رسیدن که یک طفلک معصوم امی خبیثه ملت ایرانیا یا میکشن و بسیار به تکلیف به زجر یاره میکشن. انشالله ما به مرز رسیدیم بخیر، ما به مرز رسیدیم. انشالله ما به شما بازم اختار میتم. قسم به الله فردا روز اخیری دارین شما، روز اخیری. انشالله ویدیوهای لایف انشالله نشر میشه از کشتن شما. در کابل هر جایی که ایرانی دیده شود، در کابل در هر منطقه، در افغانستان در هر منطقه اگر دیپلمات شما دیده شود، اگر کارمند شما دیده شود، انشالله وام خواهد کشته شود. انشالله به عزتشان میکنیم، هر چی میکنیم انشالله. اگر شما سم نشوید در انشالله مسلمانانو در هر کنج دنیا کې وي افغانانو، تاسو دا ملت پریخو، دا ملت هم پریخو، تنها لاړې تاسو وتښتېدئ بل طرف ته. هماغه پخواني خبیثان چې دي د دماغو په مړ باندې دلته په افغانانو ظلم هلته هم کوي دلته هم کوي. انشاءالله امارت چې دی تاسو سره ولاړ دی، هېڅ تشویش ونه کړي. انشاءالله په هر مرز دنیا کې به چې انشاءالله ستاسو احوال داخلي. به ایرانی خبیثه ای ایرانیا، اگر مظلوم ملت ما را اگر دیگه زجر دادین و دیگه کشتینشانه، شهیدش کردین، قسم به الله سر طفلک تام هم رحم نمیکنیم، طفلک تام هم نمیمانیم، نر سفید تام میمانیم، نه طفلک تام میمانیم انشالله. د یادونې وړ ده چې دې وروستیو کې ایراني وحشیانو افغانانو سره سخت او ظالمانه کړنې ترسره کړې چې د هېوادوالو سخته غوسه یې راوپاروله. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.